السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې د موبایل کیمرې لپاره ستاسو د تصویرانو اخیستلو لپاره یو ډیر زیات خوندور اپلیکیشن را پیدا کړی چې د اپلیکیشن په ترو تاسو ډیر ښایسته کار کولی شئ. د دې اپلیکیشن په باره کې معلومات درکوم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو فسټ یوټیوب چینل کې نوي یئ، هیله در څخه کېږي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره دوستانو دا ډیر زیات خوندور اپلیکیشن ده. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو دوستانو ډیر ښایسته کار کولی شئ د موبایل کیمرې په ترو. نو د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک نه ګورئ نو د ویډیو په ټایټل کې به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک میلاو شي چې هلته نه په یو کلیک سره دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو ورځو همدې اپلیکیشن ته چې دا څنګه کار کوي ویډیو ته راهیره وګورئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو دلته کې تاسو ته دوه اپشنې درکوي. اولنی اپشن باندې به کلیک وکړئ، سټارټ اپشن. دلته کې به تاسو ته ښکاري په دې سټارټ باندې کلیک کړو. دوستانو کله مو چې په سټارټ باندې کلیک وکړو کیدای شي تاسو ته داسې ایډ راشي. نو د موبایل د بیک بټن چې کوم دی د کټ کولو بټن په هغې باندې یو ځل کلیک کړئ نو هغه به کټ کیږي. په دې طریقې سره تاسو ته راشي. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو د یو شي نه تصویر کې غواړئ چې مثلا دا یو شای دی، دا په تصویر کې تاسو دوستانو چې کم دی دوه ضیا راولئ. یو شای دوه ضیا راولئ چې بالکل تصویر کې داسې ښکاره شي چې دا خو دوه دي. نو د دې اپلیکیشن په ترو یې کولی شئ. څنګه بره تاسو ته اپشنې درکوي د کیمرې مخکینۍ کیمره، شاتنۍ کیمرې اړولو اپشن، همدارنګه د پلس آن کولو، د بندولو اپشن، د کیمرې په دې بل طرف اړولو اپشن هم په دې کې میلاویږي. د ګیلري نه هم تاسو یو تصویر انتخابولی شئ په دې کې. خو اوس موږ تاسو یو تصویر بالکل لایف اخلو دا څنګه کار کوي دا ګورو. نو دلته کې ګورئ موږ دا یو موس چې کوم دی دلته کې کېښودو. اوس دې نه زه یو تصویر اخلم تاسو ته به ښکاري. په دې باندې مو یو تصویر دوستانو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی. یو تصویر مو واخیسته. اوس به تاسو په دې طریقې سره دا راوړئ دې خوا راوړلو سره به دوستانو ګورئ تاسو دا په دې طریقې سره کېږدئ. کېښولو سره به بالکل تاسو دا لږ سم کړئ. نو سمولو سره به دوستانو اوس موږ د دې نه یو تصویر واخلو چې څنګه راځي. نو اوس زه تاسو ته درښیمو دوستانو مانه لږ موبایل یې خوا دې خوا شو، خو بیا هم تاسو ګورئ اوس د دې اپشن ورکولو لپاره هم زه تاسو ته درښیمو. دلته کې ګورئ په دې کې هم یو خوا بل خوا که تاسو ته څه هغه ښکاري نو راوستی شئ بدلون پکې. په دې نشان باندې به کلیک وکړئ تاسو ته به ښکاري. په دې باندې کلیک کولو سره اوس تاسو ته ښکاري په تصویر کې هیڅ هغه نشته. دلته نه هم تاسو یې خوا دې خوا کوم هغه چې راغلی وي نو بدلولی شئ. بره کوم ځای چې و هغه ځای کې مانه لږه شان غلطي وشوه، خو اوس هم ښه غلطي نه ښکاري. بالکل داسې ښکاري لکه دوه موس چې دلته ایښي وي. تاسو په تصویر کې دوه موزونه یو تصویر اخیستی وي. دا خو صرف ستاسو د طریقې درښودلو لپاره. که چېرته یو ښایسته شی هغه که یا ستاسو تصویر وي په یو ځای کې تاسو وایي تاسو ډبل ځان راوستل غواړئ نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. د دې سیز دوستانو بالکل 2 MB سیز ده. نو د دې لینک ډسکرپشن کې ده. ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کړئ او دا کار تاسو ته اخیستی شئ. دوستانو که چېرته مو دا اپلیکیشن خوښ شوی وي ویډیو حتما لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. دلته کې تاسو ته شیر سیو اپشن درکوي. نو په سیو باندې چې کلیک وکړئ ستاسو دا تصویر چې کوم دی سیو شي. نو دا وه نننۍ ویډیو. که چېرته مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د روی الله په امان.